په کابل کې د لورا شرکت لخوا 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. د یاد شرکت مسؤلین دغه نندارتون هدف د ښځو له لاسي کارونو او د افغانستان له محصولاتو ملاتړ یادوي. زه فکر کوم چې دا یو جرأت ورکول ده د افغانستان خلکو ته، ځکه یو تعداد ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه چې له افغانستان اوس بهر ته ځي. موږ غواړو چې اول د افغانستان خلکو ته بیا نړیوالو ته وښیو چې موږ په همدغه وطن کې سرمایه ګذاري کړې ده، موږ په همدغه وطن کې لوی شوي یو، دغه وطن سره مینه لرو او په دې وطن کې به پاتې کېږو. یعنی هیڅ نوع حالات زموږ په کارونو او زموږ په اهدافو باندې نشي کولای چې منفي اغیزې ولري او موږ شاتګ ته مجبور کړي. دا یو جرأت ورکول دی او خلکو ته د خلکو هڅول دي چې راشي، یو خو د ښځو ملاتړ وشي، بل دا چې د افغانستان له کورنیو تولیداتو ته بیا په ځانګړي توګه هغه کسان چې په خپلو لاسونو باندې لاسي صنایع جوړوي او تولید کوي او ټول ستونزې په خپل غاړه اخلي. په یاد نندارتون کې د افغاني توکو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی وو. یاد شرکتونه د داسې نندارتونونو د جوړولو هرکاري کوي او وایي چې په دې سره به افغاني توکي پراختیا پیدا کړي. تقریبا یو کال کېږي چې موږ د کمپنۍ تاسیس کړی ده او ډېر کسان د کار زمینه هم برابر کړې. نه تنها د افغانستان کې موږ څلور ولایتو کې موږ فروشات لرو او د کار زمینه خلکو ته برابر کړی. همدارنګه بهر له هیواد نه موږ ډېر کسان ته مستقیم غیر مستقیم توګه کار زمینه برابر کړې ده او هلته موږ خپل توکي نړیوال بازارو ته رسولی یو. سعیده غزنیواله چې له کلونو راهیسې په هیواد کې د افغاني جامو پیر او پلور کوي، له حکومت غواړي چې د ښځو د ظرفیت په لوړولو او اقتصادي برخه کې ورسره مرسته وکړي. زموږ له دولت نه دا هیله ده چې د ښځو په برخه کې د دوی ظرفیت لوړونې په برخه کې او د دوی د اقتصاد په برخه کې دوی سره مرسته وکړي، دوی سره په صنایع دستي کې چې موږ هغه ښځینه چې په کلیو کې دي د هغوی هغه ظرفیتونه د موږ غزنیوال فیشن هم دا کوشش کوي چې هغوی هغه ظرفیتونه چې هغوی هغه مرۍ هغه زرتار هغه په ډېره حوصلهمندۍ سره ګنډي خو له بعد مرغه په ډېره ارزانه بیه خرڅېږي او بیا هم هغه ته ارزښت نه ورکول کېږي. او که چېرته دوی ته نړیوال نندارتون جوړ سي دا به ډېر په یاد نندارتون کې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه یو شمېر هیوادوالو ګډون کړی وو او له نورو هیوادوالو یې وغوښتل ترڅو د یاد نندارتون څخه لیدنه او له خپلو افغاني توکو څخه ګټه واخلي. الحمدلله نن نندارتون افتتاح کړ او هیله مند یم چې ان شاء الله تعالی دا نندارتون به کامیاب اوسیږي، خلک به دلته راسي دغه نوي تولیداتو څخه چې افغاني تولیدات دي د ښځو په واسطه مدیریت کیږي له دغو څخه به لیدنه وکړي او بالاخره له دوی څخه به خریداري وکړي. په دې سره نه تنها دا د شرکتونو خلک بلکې ډیر زیات هغه خلک چې د دوی لپاره کار کوي، هغه میرمنې چې د دوی لپاره په کورونو کې لباسونه ګنډي، ډیزاینونه ورته جوړوي، افغاني لباس ورته جوړوي یا په دې نورو برخو کې په ډیزاینونو کې کار ورسره کوي، هغوی ټول په دې سره تشویقیږي او د دې میرمنو لپاره چې د باندې کار نشي کولای او په کورونو کې د همدغه شرکتونو په خدمت کې دي د هغوی لپاره به هم روزي پیدا سي، هم به کار وسي او هم به تجارت مخ ته لاړ سي. د یاد نندارتون مسؤلین زیاتوي چې په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار بد اغیز کړی.